د کندز ولایت په کلباد ولسوالۍ کې د 30 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې یاد روغتون کې به د عمومي جراحي، نسایي ولادي، داخله، عاجل او ځینې نورې څانګې فعاله شي. مسؤلینو دغه راز هېوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د شمال زون په جوزجان، سمنګان، کندز او نورو ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې به روغتونونه جوړوي. هغه ولسوالۍ چې پکې شفاخانه نه وه 313 ولسوالۍ و امیر المؤمنین صاحب نه موږ غوښتنه وکړه د 2 میلیارد افغانو او بی چون چرای راته راکړه. د هغې بودیجې نه تېر کال نه موږ شروع یو 56 یا 57 ولسوالیو کې د تېر کال زموږ د دغه بودیجې هغه تدارکاتي مراحل د شفاخانو توی شوي دي. دا دی چې موږ د سمت شمال نه شروع کوو په شبرغان کې، همدارنګه په سمنګانو کې، او دریم ولایت د سمت شمال دغه د کندز ولایت د کلباد ولسوالۍ ده چې موږ د دې یو شفاخانه افتتاح کوو. دغه شفاخانه یعنی د جراحي، داخله، اطفال او ولادي نسایي دغه ټول بخشونو کې تخصصي خدمات وړاندې کوي. د عامه روغتیا وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د ولسوالیو په جوړېدونکو روغتونونو کې به د روغتیایي برخې متخصصین کادرونه دندې ترسره کوي چې له دې سره به د هېوادوالو ډېری روغتیایي ستونزې راکمې شي او په ټولو خدماتي برخو کې متوازنه پراختیا د اسلامي امارت له پالیسیو څخه ده. صحت پر رابطه باندې په ټولو ځایونو کې بلکې په ټولو خدماتو کې متوازن انکشاف د اسلامي امارت پالیسي ده چې باید زموږ ټول هېوادوال، ټول ورونه زموږ د هغه خدماتو نه چې دوی محروم دي برخمن شي. او ما تاسو ته دا به حل کېږي په اول قدم کې امنیت دی. اسلامي نظام د الله تعالی نعمت دی او ډېر لوی نعمت دی. د دې نعمت نه برخمن شوي یو. الله تعالی نه غواړو چې الله تعالی په دې نعمتونو کې راته نور مزید اضافه وکړي. مزید اضافه وکړي هله کېږي چې شکر یې ادا کړو. نو دغه ستاسو دپاره یو د شفاخانې افتتاح وه، موږ ته حاضري کړې ده. الله تعالی دې ستاسو هم دغه سایې قبوله کړي چې د لرو لرو ځایونو راغلي او په دې خوشحالۍ کې چې دلته زموږ ستاسو شفاخانه افتتاح کېږي. هغه ورونه چې موږ سره هم راغلي د لرو لرو ځایونو الله تعالی دې هغې ته هم خیر ورکړي. بل لور ته د هېواد ډاکټران هم ډاډ ورکوي چې د تیر په پرتله روغتیایي برخو کې پرمختګ رامنځته شوی دی او اوس کولی شي چې د بېلابېلو ناروغیو علاج او مخنیوی د هېواد دننه وکړي. تنفسي سیستم دا یعنی صدر یا سینې کو څوک مشکل ولري هغه مریضان موږ دلته بستر کوو، عملیاتوي. او بل هغه قلبي مریضان څوک چې عاجل مریض یعنی په دې معنا سره که چېرته چاقو خوړلی په زړه باندې یا په زړه کې د چا اوبه جمع شوي وي یا د زړه پرده غټه شوي وي، د دې دپاره موږ په داخل د شفاخانه کې عملیات لرو. د هېواد په 313 لرې پرتو ولسوالیو کې چې خلکو یې صحي مرکزونو ته لاسرسی نه درلوده، په معیار برابر روغتونونه جوړېږي چې د اسلامي امارت عامه روغتیا وزارت یې رغنیزو چارو ته 2 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، کندز ولایت، کلباد ولسوالۍ.